سری زنن می بیا لخپل سیوري سره خبرې وکړې، هغه هم ستا په شان خاموش ولاړو. ما ترې وپوښتل ولې هر وخت را سره یې، هغه موسکی شو ویل ځکه چې د ستا په شان زه هم یوازې یم. کله چې خلک خپلو کورونو ته ستنېږي او د ښار شور ورو خاموشېږي، زه له خپل سیوري سره په لارو ګرځم د هغو خوبونو په لټه چې مات شوي دي. زه اوس سیوري مې دواړه مسافر یو، د وخت په اوږده لاره روان یو. زه اوس سیوري مې دواړه ژاړو، خو اوښکې مو څوک نه ویني. ما به فکر کاوه چې مینه منزل وي، خو معلومه شوه چې یو اوږد سفر وي. ځینې خلک راشي ژوند بدلولو لپاره او بیا لاړ شي د ژوند خرابولو لپاره. یو وخت مې د ستورو نه پوښتنه وکړه چې ولې ځینې هیلې نیمه لار کې مړې شي. هغوی راته ویل ځینې کیسې د پای لپاره نه وي لیکل شوي. زه اوس سیوري مې دواړه مسافر یو، د وخت په اوږده لاره روان یو. زه اوس سیوري مې دواړه ژاړو، خو اوښکې مو څوک نه ویني. زه نور د چا د راتګ انتظار نه کوم، نه د چا د وعدو باور کوم. ما زه د کل چې ځینې لارې باید یوازې وول شي، که څوک در سره پاتې شي نعمت دی. نه مې خپل سیوري ته ویل که یو ورځه ورکشم ته به څه کوې، هغه ورویل زه به هم در سره ورکشم، ځکه زما وجود ستا له وجوده جوړ دی. زه اوس سیوري مې د وخت کیسه یو، د ژوند د خاموش در ترجمه یو. که څوک مو احساس درک کړي نو پوه به شي چې مینه یوازې خوشحالي نه ده. زه اوس سیوري مې دواړه مسافر یو،